شاه محمود قریشي د کشمیر په تړاو له هند نړیوالې محکمې نه شکایت کړی دی. پاکستان وایي د کشمیر د مسلې په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې ته شکایت کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ځانګړي وضعیت تر اعلانېدو وروسته پاکستان ویلي له هند به د جرمونو نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. تېره ورځ د کشمیر د لانجې په اړه د ټرمپ له مودي او عمران خان سره خبرې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دا پریکړه د کشمیر د مسلې تر هر اړخیزې ارزونې وروسته کړې ده. د په وینا دوی به د جرمونو په نړیواله محکمه کې د کشمیر د ځانګړي وضعیت د ختمولو او همدارس په دغه سیمه کې د هندي حکومت له لوري د بشري حقونو د نقض کولو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. هند بیا د پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی د عدالت او همدارس د کشمیر د پرمختګ لپاره ځانګړی وضعیت ختم کړی دی.